دې نامه باندې زموږ رئیس جمهور غازي امان الله خان زموږ د وطن څخه وشړی چې هغه زموږ هغه رئیس جمهور و چې دغه افغان ملت افغانستان او د افغانستان خلک دا د نړۍ د هغه پرمختللو قومو په صف کې درول غوښتل. افغانستان ته د 1900 کاله مخکې ډیر جدیدیت راوړي، ټکنالوژي راوړه، تعلیم راوړي، افغانان ته ترقي راوړله. سو یو افغانان سو بیا په تاریخ کې هم چا زموږ مخه نه دی نیولې، اوس یې هم څوک مخه نشي نیولی، خو موږ سره ویشل شوي دي. د پنجابي اسلام موږ لیدلی دی د 1900 کاله مخکې چې کوم وخت فرهنګي دلته راغلی و، دا پنجابی د فرهنګي ملګری و. د فرهنګي خدمتونه کول، د فرهنګي تنخواوې اخیستې، د فرهنګي دپاره افغانان وژنول، د فرهنګي دپاره هره لوبه کول. کې موږ ټول افغان ملت سره یو موټی وو. د افغان په نامه مو غږ کوئ چې کله به هم دښمن زموږ خاورې ته رالی، نو د دې خاورې ټول بچي به سره را یو ځای سول او د دښمن د مخنیوي پلان به یې ونیوئ، د دښمن خلاف به یې مبارزه وکړه، خپله به هم ځانونه قرباني کړل، خو د دښمن سر به هم په دا خاوره ورچخ کړي. دا وطن چا نه دی نیولی. دې کې یوه چالاکي وکړه. هغه چالاکي یې دا وه چې پنجابی زموږ د دې قام د دې پښتنو افغانانو په نفسیاتو پوهېدی، او د پنجابي تر مخه چې کوم فرهنګی راغلی و، پنجابی د هغه فرهنګي ملګری و، هغه هم په دې باندې پوهېدل چې دغه پښتانه په اسلام مین دي او په اسلام ناخبره دي. نو دغه د اسلام ټکی رامخته کوي چې موږ او تاسو خو دوه مسلمانان ورونه یو. په دې باندې زموږ ساده په اسلام مین قام یې دوکه کوي او په دغه نامه باندې زموږ وطن ونیوي او زموږ د وطن لوټ مار روان دی. او تقریبا هر اړخیزه مجلس تاسو ته وسو. مختصره صرف دونې خبره درته کوم چې دلته دغه ملګرو ډیر په تفصیل تاریخي حوالې تاسو ته درکړې، د دې قام مشکلات یې درته بیان کړل، د دې قام سره سوي ظلمونه یې درته بیان کړل، یا چې اوس پر دې قام باندې څه روان دي دا ټول شیان یې درته بیان کړل. اوس موږ به د دې څه د خلاصولو دپاره هڅې کوو چې اوس دا ځان د خپل قام د خپل وطن د خپله خاوره د دې مشکلاتو څخه څنګه خلاصول دي. نو د دې دپاره اول دغه لار یا دغه فکر راټینګول پکار دي چې دا هر څه له موږ سره وسول، دا یې له موږ سره په دوو جملو باندې یا په دوو هغه نارو باندې زموږ قام یې دوکه کوي او دوی دغه ټول شیان له موږ سره وکړل. زموږ دا خاوره دا وطن چې د تېرو 500 کالو څخه موږ پر وسیږو، دغه پنجابي استعمار یا دغه نور قوتونه چې نن زموږ پر خاوره مسلطه دي، تر دې نور ډیر زورور قوتونه ول، هغه هم دلته زموږ پر خاوره راغلي دي، زموږ پر دا قام باندې راغلي دي. خپل کوشش یې کړی دی، خپلې هڅې یې کړي دي چې دا قام ونسي، دا ملت ونسي، دا خاوره ونسي، د دې خاورې وسایل لوټ کړي، خو هغه په دې کې ناکامه شوي دي. هغه برته شکست خورده وتلي دي، ماته یې خوړلې ده، د دې ځای په تېښته وتلي دي. وجوهات څه ول؟ وجوهات دا ول چې په هغه وخت کې موږ ټول افغان ملت سره یو موټی وو، د افغان په نامه مو غږ کوئ چې کله به هم دښمن زموږ خاورې ته رالی، نو د دې خاورې ټول بچي به سره را یو ځای سول او د دښمن د مخنیوي پلان به یې ونیوئ، د دښمن خلاف به یې مبارزه وکړه، خپله به هم ځانونه قرباني کړل، خو د دښمن سر به هم په دا خاوره ورچخ کړي. دا وطن چا نه دی نیولی. خو نن چې دا وطن نیول شوی دی، پر دې وطن پنجابی مسلطه دی او د پنجابي دا کم ظلمونه چې دلته ملګرو درته بیان کړل، کم هغه نارواوي چې د زموږ د قام سره کړي دا درته بیان کړل. پنجابي په دې کې یوه چالاکي وکړه. هغه چالاکي یې دا وه چې پنجابی زموږ د دې قام د دې پښتنو افغانانو په نفسیاتو پوهېدی، او د پنجابي تر مخه چې کوم فرهنګی راغلی و،
پنجابی د هغه فرهنګي ملګری و، هغه هم په دې باندې پوهېدل چې دغه پښتانه په اسلام مین دي او په اسلام ناخبره دي. نو دغه د اسلام ټکی رامخته کوي چې موږ او تاسو خو دوه مسلمانان ورونه یو. په دې باندې زموږ ساده په اسلام مین قامې دوکه کوي او په دغه نامه باندې زموږ وطن ونیوي او زموږ د وطن لوټ مار روان دي. ورسره دویم دا کار وکړي چې زموږ دغه ملت چې موږ په یو افغان باندې غږ کوي، یو موټی یو، دا یې سره وویشي په مختلفو برخو کې. هغه کام چې د یو افغان په نامه یې غږ کوي، هغه په مختلفو ځایي په مختلفو خیلو سره وویشل شو. په هغه کې څوک د سګزي په نامه غږ کوي، څوک د کاکړ په نامه غږ کوي، څوک د ترین په نامه غږ کوي، څوک د نورزي په نامه غږ کوي، څوک په بل نامه غږ کوي، څوک د وزیر د مسعود په نامه غږ کوي. داسې په سوو دړې زموږ په کام کې جوړې کړي. نو دا هغه وجوهات و چې دغه کمزوري دشمن پر موږ مسلط شو. زموږ دغه تاریخي ملت یې ونیوی، دغه تاریخي قوم یې ونیوی، دا تاریخي خاوره یې ونیول. اوس چې دا وخت موږ لګیا یو، موږ د دې دپاره لګیا یو چې یو وار خو کام ته دې خبره وکړو چې د پنجابي دا اسلام چې په دا مقدسه نامه باندې زموږ کام ته د تیرو 80 کالو څخه دوکې ورکړي دي او په دې نامه باندې زموږ رئیس جمهور غازي امان الله خان زموږ د وطن څخه وشړی چې هغه زموږ هغه رئیس جمهور و چې دغه افغان ملت، افغانستان او د افغانستان خلک دا د نړۍ د هغه پرمختللو قومو په صف کې درول غوښتل. افغانستان ته د 90 کاله مخکې ډیر جدیدیت راوړي، ټکنالوژي راوړه، تعلیم راوړي، افغانان ته ترقي راوړله. افغانان په هغه وخت کې بار لېږل او هلته درسونه به ویل چې دا به هلته درسونه ووایي، دلته به راسي، څوک به ډاکټر وي، څوک به انجینر وي، څوک به پایلټ وي، نو دلته به د خپل وطن خدمت وکړي. خو دښمن دا هر څه لیدل چې دغه سړی دا ملت ډیر پر مخ باندې بیایي او دا ملت که پر مخ باندې ولاړی د دې ملت مخه هیڅوک نسي نیولی. نو د دښمن سره بله یوه حربه نه وه، دغه حربه وه چې د اسلام مقدس نوم استعمال کوي. ساده افغانان یې تېرېستل، د افغانانو په ذهنو کې غلط فکر ورواچوي او ستا دغه د ترقۍ بنسټګر دغه ملت به د نړۍ د سیالانو سره سیال کوي، دا یې د خپل وطن څخه وشړی او هغه خلک یې پر وطن مسلطه کړل چې هغه د دوی علاقاران ول. هغو دغه کار په ذمه باندې اخیستی و چې دغه ملت څونې بربادولی سي. دوی په هغه کې هېڅ هم کوتاهي نه وکړه. نو اوس یو دغه ملت په دې باندې پوه کول دي چې د پنجابي په اسلام باندې باید موږ نور نسو دوکه. د پنجابي اسلام موږ لیدلی د 1900 کاله مخکې چې کوم وخت فرهنګی دلته راغلی و، دا پنجابی د فرهنګي ملګری و. د فرهنګي خدمتونه کول، د فرهنګي تنخواوې اخیستې، د فرهنګي دپاره افغانان وژنول، د فرهنګي دپاره هره لوبه کول. او نن بیا دی راځي زما ملت ته د اسلام درس ورکوي. دا د منلو وړ نه دی. د اسلامي تاریخ موږ ته معلوم دی. او دویم دغه په مختلفو نامو ویشلی ملت دا برته سره راغونډول دي چې وروره موږ ټول افغانان یو، ټول به داسې یو سره پیوست کېږو، یو پیوستون به جوړوو. نو چې دا ملت په دغه پیوستون کې موږ کامیابه سو، یو ملت سو، یو افغانان سو، بیا په تاریخ کې هم چا زموږ مخه نه دی نیولې، اوس یې هم څوک مخه نسي نیولی، خو موږ سره ویشل سوي دي. د دې دپاره زموږ هڅې روانې دي چې دغه کام سره رایو کوي. دې کام ته مو دا بیانیه ورکړله، بیا به دغه کام ته یو منظمه تنظیم ورکوو چې د هغه شروعات موږ کړی دي. چې دا کام دې پوه کوي، بیا دې منظمه کوي، یو تنظیمي شکل دې ورکوي، بیا دې هغه تنظیم ته کار په لاس ورکوي، بیا موږ تر خپل هدف پورې رسېدلی شو. هغه هدف چې دلته مشرانو تاسو ته یادونه وکړه، دغه کام یووالی دی. نو د دې دپاره موږ ته محنت ګوري، موږ ته کار ګوري. نن چې دلته څونې ځوانان راغلي یاست په دا نیمه شپه، د دې مقصد صرف دا نه دی چې نن دلته تاسو رالاست، دا
وینا مې واورېدلې د ملګرو، دا مجلس مې واورېدی، بس د دې ځایه ولاړ شئ، بس بیا څه اورېدلي هغه برته تر ځای نه وباسئ، پر دې باندې عمل نه. دلته چې کوم مجلس درته وسو، کوم مشرانو تاسو ته تاریخ بیان کوي، کوم مشکلات یې بیان کړل، که ستاسو په ذهن کې د دې مجلس په حواله باندې یو سوال وي یا تاسو ته په دا مجلس کې یو خبره چپه معلومه سوي، تاسو هر سړی د حق لرئ ولاړ شئ پر هغه ملګري هغه سوال وکړئ، هغه به تاسو ته جواب درکړي. خو که چیرې دا خبرې صحیح، دا خبرې درست دي، بیا پر دې باندې عمل کول پکار دی. بیا به صرف دا نه کوو چې بس خبرې مو واورېدې عمل نه پر کوو. نه د اسمانه فرشتې راځي، نه نور خلک راځي چې ستا دا حالات سم کړي. موږ به په خپله دا حالات سموو او موږ به د ځانه څه شروع کوو چې کوم ظلم، کوم زیاتوب دلته پنجابي استعمار کړی دی، هغه کړی دی، هغه ستا دښمن دی. خو په ناپوهي کې چې دلته له موږ څخه کوم زیاتوب کېږي، له هغه څخه به موږ لاس اخلو. هغه خلک که هغه زموږ په کور کې دي، که زموږ په خاندان کې دي، که زموږ په علاقه کې دي، هغه خلکو سره به ناسته کوو چې دغه عمل به نه کوي. دلته ډېر داسې خلک مخکې هم ول، اوس هم شته چې دلته د بره وطنه څه یو مجبور افغان را روان دي د علاج دپاره، زنان ورسره یي، ماشومان ورسره یي، ځان را رسوي، د چمونه څه تر کوټې پورې 1000 روپۍ کرایه دی، 10,000 روپۍ ځینې اخلي. دا که هر څوک یې د دې پر په دره نالت شي، د دې لاس به نیسو چې که ته ځان ته افغان وایه، په دې خاوره اوسېږې، بیا به دا عمل نه کوې. په کار دا دی چې اول ته مفت را ورسوې، خو که مفت نه سره رسولی چې څونه دې حق دی هغه ځینې واخلي. داسې مختلفه ټرانسپورټران، داسې مختلفه میډیکلانو والا، داسې کاڼو والا، داسې د هر د چا نوم نه سو اخیستلی، نو هغه ته به دا وایي چې دا زیاتوب دی، دا به غلط، دا به په عمل کې داسې راولو. دلته به که یو څوک راځي زیاتوب کوي، تیری کوي، هغه ته به وایي چې دا کار به نه کوي. دا ټول یو ملت یو، یو خلک یو، زیاتوب به نه کوو. داسې موږ یاد دي چې په دغه وزیرستان کې اپریشنونه شروع ول، خلک مجبوره ول، هلته ګولۍ پر ورېدلې، نو مجبوره ول، خپل بچیان یې پر سر راخیستي ول، دلته به رالل، او نور پښتانه وطن کې چې یو ځای به په کرایه نیوی، د هغه ځای کرایه به 1500 وله، خو د ده څه به د میاشتې 10,000 روپۍ اخلي. د ده د ناجایزې څه به ناجایزه فایده اخیستله د مجبورۍ څه. نو موږ به دغه کار پیل کوو د خپله ځانه څه چې دا هر څوک زیاتوب کوي، د دې لاس به نسو، داسې به دا ملت را یو کوو چې ملت مو را یو کوي، منظمه کوو به، تنظیم به جوړو، بیا به دغه تنظیم ته خپل کار په لاس ورکوو چې دغه ملت نور د دې مشکلاتو څخه خلاص کړو، او دلته چې پر دا خاوره باندې کوم ترهګر پوځیان یا دلته د ریاست خلک مسلط دي، دا به د خپلې خاورې څه شروع دي، دا به پر خپله خاوره باندې خپله حکمراني جوړو، خپل واک او اختیار وپګړو. د دې دپاره به ځو، کلي په کلي باندې به ګرځو، هر پښتانه ته به ځان رسوو، هر مشر ته به ځان رسوو، هر ځوان ته به ځان رسوو، دغه مجلس به ورسره کوو، او داسې به په دغه ملي لښکر کې راګډوو. دغه ملي لښکر موږ د دې ځایه څه خلاصولی شي. نو که وخت و بیا به هم راځو، دلته به نور مجلسونه کوو، خو په دغه یو خواست باندې که کومې خبرې تاسو ته غلطې معلومې شوي دي، بلکل هر سړی دا حق لري تاسو د هغه جواب غوښتلی شئ. که دا خبرې صحیح دي، دا زموږ د کام واقعي هم د خلاصون لاره ده، بیا به په دې باندې عمل کوو. عمل دا نه چې تاسو نور هر کار پرېږدئ، بس دې کار ته مخه کړئ. که یو سړی مزدوري کوي، هغه د خپله مزدوري هم کوي. که یو سړی یو بل کاروبار کوي، دکانداري کوي، هغه د خپله دکانداري هم کوي. خو که کله د دغه کامي تحریک دپاره د 1 ګنټې او د 2 ګنټو د وخت ورکولو ضرورت تلو، نو موږ په کار دا دی چې ټول نور کارونه تر شا پرېږدو، اول په دغه کامي کار کې برخه واخلو، چې کامي کار مو تر سره ورسوو، بیا دا نور کارونه بعد کړي. دلته که د پښین په ولسوالۍ کې په کومه ورځ هم د پي ټي ایم یو پروګرام وي، دلته به ستاسو د علاقې ته اطلاع راځي، د علاقې مشر شي، د هغه سره چې تاسو څونه ملګري فارغ یاست، باید په دې کې ناغه نه وکړئ، ځان ورسوئ. پر پښو باید ځان ورسوئ، پر سایکل او پر موټرسایکل ځان ورسوئ. دا هغه کامي جذبه ده. نو چې دغه موږ ټول خپله کو، په دغه جذبه باندې راوځو، د خپل کام لپاره بیا زموږ مخه څوک نسي نیولی. په دغه خبرو باندې له تاسو اجازه اخلو. که وخت و بیا به راځو، بیا به مجلسونه کوو. بس دغه زموږ کار دی، دې کار ته به دوام ورکوو، پر مخ باندې خپل تنظیم به منظمه کوو، دغه تبلیغات به پر مخ باندې وړو، نور خلک به خپل تحریک ته راولو، یو ښه ملي لښکر او بیا د هغه بعد ملي تنظیم به جوړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.